د فتنو او د مشکلاتو په دور کې هر سړی په ګناه کې اخته دی، خلاص نه دی. یعنی که اوس زمانه کې یو څوک وایي زه د ګناه څخه خلاص یم، نو په خپل وطن کې به ناستې خلوت به کوي، عزلت به کوي او د خلکو سره به ډېره ناسته ولاړه نه کوي، خالص به دی په وطن کې یکې تنها ناست. او داسې زندگی کول اوس ممکن نه دي، ممکن دي نه دي ممکن. او خاص کار د نیکو او د اولیاو پاکانو د خلکو د پاره داسې کول پکار هم نه دي. ولی وجه دا نه څومره چې تا کې د رب العالمین محبت الله پاک ایښی دی، دا محبت را ولاړ څه تقسیم که، بل چاته هم د دې محبت انداز ووایه، بل چاته هم د دې مینې خوند ووایه. او د دې مینې خوند چې ته بل چاته وایه دا هغه وخت ویلی کېږي چې ته د خلکو سره راشه او درشه ډېره ولرې. نو په داسې مجالسو کې چې د راشه درشه ډېره سوه، بیا د ګناه څخه محفوظ کېدل ډېر ناممکن دی. کله په غیبت کې اخته سوی، کله په بهتان کې اخته سوی، کله پر لار روان چاته الفاظ درته تیز ویل سوي، کله مثلا د بل چا تلیفون دی ته ورته ګورې، کله بل څوک تا ته دروښي، کله په خپل تلیفون کې پر داسې شیانو باندې پېښ شي چې هغه جایز او روا نه وي. مسله پوهېږي؟ نو د نن زمانه کې یو پله خو تېره زمانه وه، یو پله بیا نن زمانه ده. په نن زمانه کې ډېر رب العالمین ته تائب کېدل او ډېره توبه رب العالمین ته کښل. هر چا چې دا کار ډېر وکړي او په خپل عمل کې ډېره توبه پیدا کړه، نو کامیاب سړی دی. دا سړی کامیاب دی، د ده دپاره چې خوشحالي وي. ځکه چې ګناه در څه وشي او پر ګناه باندې خوابچیا درته راغله، دا د ایمان تقاضا ده او د بېدینۍ تقاضا ده. د ګناوې کوه سر مه په ګرځو، نو څه دی خلک یې کوي زه هم کوم. یا خلک باندې دلیل مه وایه، ځان اصلاح کړه. نو که چیرې پر ګناه باندې حزن درتلی، غمګیني درتلی، پروردګاره ستا عاجزه ګناهکاره بنده یم، دا ګناه راڅخه وسو، دا غفلت راڅخه وسو، او وروسته دې بیا استغفر الله ویله، دا نیک کار دی. داسې فکر مه کوه، داسې سوچ مه کوه چې استغفر الله به نو یوازې زه وایم. نه، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته به بیا راسي هغه سړی چې تمام انسانیت د ده رویه پیدا دی او په تمام انسانیت کې کامل انسان تیر سوی دی، او ما قبل او ما بعد، یعنی مخکې او وروسته ګناهونه رب العالمین وربخښلي دي. یبله خو د رسول علیه الصلاة والسلام ته ګناه سوی نه ده، او بیا که سوی وي حسنات الابرار سیئات المقربین په اصطلاح سوی هم وي، خو رب العالمین چیش کړې ده، وربخښلې ده. هغه پاک انسان وایي زه په شواروز کې اویا ځله وایم استغفر الله استغفر الله. او بل روایت کې راځي چې زه 100 واره وایم استغفر الله استغفر الله. عبدالله ابن عباس صاحب، امام شعرانی رحمه الله تنبیه المحترین کې د عبدالله ابن عباس صاحب اثر را نقل کړی. هر وخت چې په یو مجلس کې کېناست او د مجلس به ولاړېدی، بیا به وویل 100 واره استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحابه و مجلس ښه، او دا چې د فتنو او د مشکلاتو دور دی، او زما او ستا مجالس زما او ستا په اختیار نه دي، نو کثرت د استغفر الله کوه. هر وخت چې موږ تاسې د غفلت ښکار سو، وجه دا ده چې توبه مو هیر وي. زموږ ستاسې پیر او مرشد وایي که یو سړی چاغېږي، وزن یې ډېرېږي، دی دې راولاړ سي استغفر الله دې ووایي، او دې معنا ته دې د استغفر الله نظر وکړي، او بیا دې دا ووایي چې رب العالمین زما توبه ده پر پلانکۍ ګناه او پر پلانکۍ ګناه باندې، او بیا دې دی چاغ سي، نسي چاغېدلی، متصل به ړنګرېږي، ځکه غم پکې راځي، تصور پکې راځي، او د الله رب ذوالجلال د قهر او د دبدبې څه وهم پکې راځي. نو دا یوازې داسې نه چې تا ته، بلکې د صحابو کردار، د تابعینو کردار، د اولیاو کردار، د دې ټولو کردار دا دی چې استغفر الله استغفر الله ډېره وایي. تائب همیشه رب العالمین ته توبې کاږي. ښه، دې وجې څخه بعضې علما دا وایي، د تصوف او د تزکیې امامان فرمایي یو سړی چې هر څونه قرآن اوري، هر څونه د علماو تقریرونه اوري،
او هر څونه مطالعې د نیکو کتابو کوي بیا هم دته ژړا نه ورځي د الله پاک د وهمه یې اوښکې نه بهیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې یې اوښکې نه بهیږي او د قرآن چې عظیم کتاب دی او د الله رب ذوالجلال ډېر قسمونه اخیستي دي ورباندې چې په قرآن کې هغه آیاتونه د عذاب آیاتونه راسي او دته هېڅ غمګیني نه راځي وایي دی چې سلسل واره استغفر الله او یا چې زر زر واره استغفر الله ووایي متصل به د الله پاک د قهر او د دبدبې څخه وبېرېږي او متصل به د قرآن پاک د تلاوت سره اوښکې بهیږي او متصل به د رسول عربي صلی الله علیه وسلم پر سیرت باندې او پر عادت باندې او پر سنت باندې شوق راسي نو استغفر الله ته به ډېر ځل کېږي کم از کم سلسل واره شواروز کې وایاست او د ځان عادت یې داسې جوړ کړي چې کله ستا د خبرو وار تېر شو بلکې ورته استغفر الله استغفر الله وایه مسله پوه سواست استغفر الله ویل ډېر ثوابونه لري یو عالم خالص پر استغفر الله ویلو باندې کتاب جوړ کړی دی او بیا یې ثوابونه ذکر کړي یو شی دا ذکر کړی دی چې ستا او د الله پاک په مابین کې نش کېدونکی تعلق پیدا کوي استغفر الله ده د دقیقه پر دقیقه استغفر الله پروردګار زما توبه ده او د دقیقه پر دقیقه د رب العالمین خواته توجه ده نو توبه خوشحالي دي وي لمن هغه چا د پاره وجده چې دی موجود کی فی صحیفته په خپل عمل نامه کې استغفار کثیرا ډېر استغفر الله چې دی څوک وایي دا لپاره د خوشحالي وي دا خوشحالي خو زما استاد لاسم نه ده وتلې ما ورته هم چې کوښښ وکړو ویلی سو ولله الحمد ژوندي یو صحت لرو فکر لرو او تعلق د علماو د اولیاو د نیکانو سره لرو باید په شواروز کې سل واره او باید زر واره چې د وس موافق او کله چې ښې شپې راورسېږي ښه شپې راسي روژه راسي او مبارکې ورځې راورسېږي د اختر ورځې استغفر الله ډېره وایاست او ډېر خوند و برکت پکې پروت